سورة التوبة. سورة التوبة دا نهم سورت تے دا مصحف په ترتیب کی او یوسل دیار لسم دے په اعتبار دا نزول. او قرآن کی سو سورتونه دي؟ یوسل سوار لس، دا یوسل دیار لسم دے، یوسل دیار لسم. د دې ډېر زیات نومونه دي، مشهور نوم یې دقه دی التوبه، او بل نوم دی براءه. براءه یعنې دې کې د براءت اعلان شوی دی، دې ته سورت براءه ویلی کېږي. د دې بل نوم دی سورت الفاضحه، هغه سورت چې منافقان یې راښکاره کړي دي او شرمولي دي. دې ته سورت العذاب هم ویلی کېږي، لکه چې دې کې د کافرانو د عذاب خبره ځای په ځای شوې. دې ته سورة البحوث هم ویلی کېږي، ځکه چې دې کې لټون شوی دی د منافقانو د رازونو، چې د دوی کم کم رازونه دي په سینو کې څه دي، الله دا خبره راښکاره کړې ده. دې ته سورة الحافره هم ویلی کېږي، ځکه چې دې سورت د منافقانو د هغه خباستونو نه پرده لرې کړې ده چې هغه د هغوی په زړونو کې وو. ګوره سورة التوبه کې، سورة الانفال کې الله وایي د لوزونو به خیال ساتئ. پرون دا خبره بیانېده چې د لوزونو به خیال ساتئ. دلته اوس الله وایي چې لوزونه بس د څلورو میاشتو دپاره دي، د دې نه بعد خبره ختمه. په دې صورت کې الله رب العزت د منافقانو حال راښکاره کړی دی، خو سمې راښکاره کړی دی. او په دې صورت کې الله رب العزت د جهاد بعض احکام او آداب هم بیان کړي. تقریبا چې سړی پکې سوچ وکړي که نه، نو د سورة التوبه او د سورة الانفال موضوع هغه نږدې دی یو بل ته. دې ته سورة المشدده هم ویلی کېږي، مشدده، هغه صورت چې ډېره سختي کړې ده د هغه چا سره چې څوک د الله او د الله د رسول تابعداري نه کړي. او دې ته سورة المقشقشه هم ویلی کېږي، المقشقشه، هغه صورت چې څوک یې ولولي او ځان پې پوه کړي نو د شرک نه او د منافقت نه سړی صفا کېږي. د دې صورت په اوله کې بسم الله نشتی. وجه څه ده چې په اوله کې بسم الله نشتی؟ جبریل علیه السلام حدیث کې راځي چې کله به جبریل علیه السلام بسم الله نازله کړه د صورت په اوله کې، نو پته به لګېده چې دا اوس دیزي کې شوه، دا بل صورت. خو د سورة التوبه په اوله کې جبریل علیه السلام بسم الله نه ده راوړې. بیا علماو لټون کړی دی چې د دې څه وجه ده، ډېرې خبرې کړي دي، ښکلی جواب یې دقه دی چې بس الله نه رالیږي. او که سړی لټون د حکمت وکړي نو دې کې څه عیب نشته. لټون کې سړی د حکمتونو کې څه عیب نشته. یو جواب دی، دا ډېر ښه جواب دی. لکه په دې صورت کې دا خبره لیکلی شوې ده چې لوزونه اوس د مشرکانو سره ماتېدو والي دي. دا آخري وخت دی، بلکل 114 صورت دی ده. لوزونه موزونه دوی سره ماتېدو والي ده او په اسلام کې راننوځي یا به جنګونه کېږي. نو د عربو دا طریقه ده چې کله هغوی داسې لیکل کوي چې په هغې کې لوز ماتولي که نه، نو بسم الله پکې په اوله کې نه لیکي. د دې چې هغوی د الله نوم دی او د الله نوم او داسې خوږه خبره دا وی مناسب نه ده د هغه خبرې سره چې په هغې کې د لوزونو د ماتولو وباسي. یو وجه دا ده. بله دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره صلح لیکله په 6 کال د هجرت کې په حدیبیې کې، نو هغوی دا وایي چې په اوله کې به بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکي. وایي نه موږ رحمان پېژنو نه موږ رحیم پېژنو. نو رب العزت چې بیا دغه
د هغوی نه د براعت اعلان کوي او د لوزونو د ماتولو خبره کوي، نو د هغوی هغه خبره چې هغوی موږ رحمان او رحیم نه پېژنو بسم الله به نه لیکي، الله هم بسم الله ونه لیکي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو دا خبره ذکر کړې ده، وی بسم الله چې دی په دې کې امن او امان دی او زیری دی، په دې کې امن او امان دی او زیری دی. او سورة براءة وی نزلت بالسيف ونبذ العهود، هر چې سورة براءة دی نو دې کې خو باس د توري شوی دی او د لوزونو د ماتولو شوی دی، نو ځکه دلته بسم الله نشته. امام قرطبي رحمه الله وی صحیح خبره دا ده د ټولونه واضحه، لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة، بس جبريل دلته بسم الله نه دی راوړی. هو هیڅ خبره نه ده، ما ووایي که نه که سړی لټون کوي د څه د حکمت چې ولې. نو دا د دې موضوع او د انفال موضوع تقریبا یوه ده، لکه مناسبت ته وګوره، مناسبتونه ډېر دي خو ټیم نشته چې یو مناسبت ورته ذکر کوم. سورة الانفال کې الله رب العزت دا وایي چې مشرکان منع کوي خلک د الله د کور نه، حالانکې دوی د الله د کور واکداران نه دي. پرون دا خبره تاسو اورېدلې وه. اوس دې صورت کې الله وایي چې مشرکانو له نه دي مناسب او نه وله فایده ورکوي د مسجد حرام دا خدمت کول. سورة الانفال کې د بدر د غزا باز شوی دی او په دې صورت کې اکثر د تبوک د غزا باز شوی دی. هلته د بدر شوی دی، دلته د تبوک شوی دی. دا هم د جهاد مسله ده. دغه شان سورة الانفال کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده، وی که تاسو یریږئ، پرون موږ دا خبره ذکر کړه، که تاسو یریږئ او سره ته راښکاره شي چې دشمن لوز ماتولو والا دی، نو تاسو یې ماتولی شئ. دې صورت کې الله وایي چې جنګ ورسره هم کولی شئ. الغرض مقصد زما د خبرې دا دی، بیا به رانه ټیم ډېر زیات ولګي چې د دواړه صورتونو یو بل ته موضوع کې څه دي نږدې. په دې یو خبره باندې ځان پوه کوئ نو بیا به دا مسله تاسو ته اسانه شي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او د هغې نه به ډېر خلک اسلام ته راننوتو، مکه په کوم کال کې فتح شي؟ اتم کې. بارک الله. ماشاء الله اتم کال، اتم کال. د دلالت کې ستاسو معلومات او فتح مکه نه غټه حادثه، حدیث وړم نه ده. اتم کال د هجرت کې، شپږم کال کې حدیبیه را واقع را پېښه شوې، اتم کې فتح وشوه. د هغې نه بعد بیا ډېر خلک اسلام ته راننوتي او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ورځې هم دنیا کې کمېدې. نو رب العالمین بیا اعلان په دې صورت کې داسې وکړو، خلاصه د هغې دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د چا لوزونه داسې دي چې هغه د دریو میاشتو د څلورو میاشتو نه کم دي، یا د چا سره چې لوز داسې دی چې د هغې نیټه نشتي، یعنې لوز د همیشه دپاره، معاهده د همیشه دپاره، یا هغه څوک چې د هغوی سره معاهده نشتي، دې ټولو ته ټیم ورکړی شو 4 میاشتې. 4 میاشتې دي مشرکانو ته، سوچ پکې وکړئ. که اسلام قبلوي ډېره ښه ده، که اسلام څوک نه قبلوي بیا به د هغه سره جنګ کېږي. هغه خلک چې د هغوی سره معاهده د 4 میاشتو نه زیاته شوې ده، ټاکلی شوي،
لکه 8 میاشتې ده 6 میاشتې ده 7 میاشتې ده دا به پوره کېږي لکه چې مؤمنان خیانت نه کوي خو په دې شرط چې هغوی پوره کړي نو څو قسمه خلک شو تاسو پوره رسېدلي نه یې تاسو 3 قسمه بیان یې کیږي ستاسو مهرباني وي اتو میاشتې بس پکې ما سره کړی دی دا قصه مختصر کړه څلور نه کم څه مدت معلوم دی او 4 میاشتو نه زیاته ده دا به پوره کېږي ګوره دا اسان دی دې ته چې سړی سوچ وکړي هېڅ ګرانه مسله نه ده هغه کسان چې د هغوی سره د 4 میاشتو نه زیاته ټاکلی شوي معاهده ده ټاکلی شوي وخت معلوم دی دا به پوره کېږي په شرط د دې چې هغوی یې پوره کړي دویم هغه خلک دي چې د هغوی سره بې مودې معاهده شوې ده څه موده پکې نشته چې اوس د همیشه دپاره معاهده ده نه دوی ته به 4 میاشتې ورکړی کېږي دریم قسم خلک هغه دي چې د هغوی سره د 3 میاشتو نه کمه معاهده شوې ده هغوی ته هم د 4 میاشتو نه کمه معاهده شوې ده هغوی ته هم 4 میاشتې ورکړی شو هغه چې هغوی سره نه دی شوي هغوی ته هم ورکړی شوي دا څو خلک شو 4 شو نو دا اعلانونه بیا کله شوي دي دا په حج کې شوي دي په 9 کال د هجرت رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولیږو د علي رضی الله عنه سره وایي تاسو لاړ شئ اعلانونه وکئ یو څو اعلانونه ورته وکړو یو اعلان هغه دا چې د الله د کور نه به څوک لغړ طواف نه کوي یو دا د الله د کور نه به څوک لغړ طواف نه کوي دې نه بعد دغه شان دویمه د دې معاهدو خبره وشوه د 4 میاشتې ټیم دا اعلان وشو دریم اعلان دا وشو چې کال له به مشرکان حج له نه راځي لکه چې دې صورت کې پابندي لګېدې چې مشرک سړی به حرم ته نه راځي او 4م اعلان دا وشو چې جنت ته به نه داخلېږي مګر مؤمنان 4 اعلانونه شي د حج په موقع باندې براءة من الله ورسوله اعلان د بیزاری دی د الله د طرف نه ورسوله او د رسول د هغه نه الى الذين عاهدتم من المشرکین هغه کسانو ته چې لوز کړی دی تاسو د هغوی سره د مشرکانو نه تاسو چې چا سره لوز کړی دی او هغوی بیا که لوزونه مات کړي دي دا پکې پټه خبره ده نه پر هغوی هغه لوزونه مات کړي دي نو الله او د الله د رسول د طرف نوم اعلان د څه دی د بیزارۍ دی فسیحوا فی الارض 4 اشهر بس وګرځئ په ځمکه کې 4 میاشتې دغه ټیم یې ورکړو 4 میاشتو دا ټیم دی کې راجح خبره ده د بعض علما دا وایي دا هغه عزتمنې میاشتې دي 4 دا نه هغه نه دي هغه پرله پسې نه دي دا 4 میاشتې پرله پسې وي دا شروع کېږي د 10 ذوالحجې نه د حج دا 10 تاریخ نه دی د دغې نه شروع کېږي د حج د میاشتې 10 تاریخ د 10 ربیع الثاني پورې دا پرله پسې اولی شروع کېږي د 10 د ذوالحجې نه اعلان حج کې شوی واعلموا انکم غیر معجز الله او پوه شئ چې بېشکه تاسو نه یې عجزه کوونکي الله لره یعنې داسې نه ده
چې تاسو دا وایي چې یاره موږ یې نه منو نو په الله زورور کېدی خو نه شي. وان الله مخزي الكافرین او یقینا الله شرمون کېدی کافرانو لره. واذان من الله ورسوله او اعلان دی د طرف د الله نه او د رسول د هغه نه الى الناس خلقو ته یوم الحج الاکبر په ورځ د حج لوی. دا اعلان وش ټولو خلقو ته دی ځکه دې کې الناس ټکی راغی یعنې دقه خبره مخکې ذکر شو خو دلته به کېدی چې دا ټولو ته دی. په کومه ورځ شوی دی؟ په ورځ د حج لوی. الحج الاکبر دا د حج په دې ورځو کې د اختر دې ورځو ته ویل کېږي. اختر دې ورځې ته د اختر د اولنۍ ورځ دی د لوی اختر د اولنۍ ورځ دې ته یوم الحج الاکبر ویل کېږي. ولې؟ ځکه چې په دغه ورځ حاجي ډېر زیات اعمال کوي. په ټول حج کې په یو ورځ کې هم دومره اعمال نشته لکه څومره چې په دغه ورځ دي. نو ځکه دې ورځې ته حج اکبر ویل کېږي. هر چې هغه حج اکبر دی چې کوم موږ بیانو را بیانو نو د هغې هېڅ فضیلت په صحیح حدیث کې نه دی راغلی. موضوع منګړت روایت دي ټول چې چا حج اکبر وکړو الله دله د څو حجونو ثواب ورکوي؟ د 7 حجونو. تاسو ووایئ لږه دې کې هم تاسو اختلاف و. تاسو ټول نن اختلاف کوو یا خو دی او دا نن لسمه ورځ ده چې اخرې ته رسو چې زموږ وګوره څه حال دا ټیم الله رب العزت ورکو او اعلان په دغه ورځ شوی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه، علي رضی الله عنه دې ټولو به دا اعلانونه کول. اعلان سره ان الله بریء من المشرکین چې یقینا الله بیزاره دی بری دی د مشرکانو نه. ورسوله او رسول داغه هم رسول هم بیزاره دی. نور سره یاد کوي مؤمنان به هم د مشرکانو نه او د هغوی د شرک نه د بیزارۍ اعلان کوي. دا مسله خو موږ مخکې ذکر کړې او چې څو پورې دي د شرک او مشرکانو نه او کفر او کافرانو نه د برات اعلان نه کړی ته مؤمن نه ګڼلی کېږي. فإن تبتم فهو خير لكم نو که تاسو توبه وویسته نو دا به ډېره غوره تاسو لره. چا ته وایي؟ مشرکانو ته وایي. وإن تولیتم او که مخ واړو تاسو فاعلموا أنكم غير معجز الله نو پوه شئ چې بېشکه تاسو نشئ عجزه کولی الله لره. وبشر الذين كفروا او زیر ورکه کافرانو ته بعذاب علیم په عذاب درناک سره. الا الذين عاهدتم من المشرکین مگر هغه کسان چې لوز کړی دی تاسو د هغوی سره د مشرکانو نه. دا اوس استثنا ده چې د دوی سره یا د دوی نه د براءت اعلان په دې طریقې سره نشته چې لوز مات دی. دا هغه دي هغه ما تاسو ته ووایي چې د 4 میاشتو نه زیات دي او نیټه معلومه ده. الله وایي د دوی به خیال ساتلی کېږي ځکه چې مؤمنان خیانت نه کوي. ثم لم ينقصوكم شيئا بیا کمې نه دی کړی ستاسو نه په دغه وعده کې څه کمې. یو شرط دا دی معنی دا چې تاسو به لوز پوره کوئ، شرط دا دی چې دوی دا لوز پوره کړي څه کمې پکې نه کوي. بله ولم يظاهروا عليكم احدا او نه مرسته کړي ستاسو په خلاف د چا سره. مرسته ونه کړې د بل دشمن سره. یعنې داسې نه چې ستاسو د دشمن سره مرسته وکړي ستاسو په خلاف بیا به لوزونه موزونه نه یې ګورئ. که دا خبرې پکې نه یو دوی خیال وساتي فاتموا الیهم عهدهم نو پوره کوي د هغوی سره لوز د هغوی الی مدتهم تر مودې د هغوی پورې یعنې کومه نیټه چې ایښودی شوې ده. ان الله يحب المتقین یقینا الله مینه کوي د تقوادارو سره.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم، بس کله چې اوتي میاشتې عزتمنې، کومې میاشتې؟ هغه مهلت چې دوی له ورکړی شي، کله چې دا ختم شي. فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، نو ووجنئ مشرکان کوم ځای کې چې ومومئ تاسو دوی لره. وخذوهم او راونیسئ دوی، واحصروهم او بند کئ دوی. وقعدوا لهم كل مرصد، او کینئ هغوی ته په هره مورچه کې. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنۍ ورځې دي او اسلام په خورېدو دی، زور دی اوس د مؤمنانو. رب العالمین وایي 4 میاشتې نیټه ده، 4 میاشتې مشرکانو ته. هر چې اهل کتاب دي نو هغوی سره د جزیې ورکولو اختیار هغه نشته. هغوی چې نه موږ ټکس ورکوو او مؤمنانو سره اوسیږي او په خپل دین به پاتې، نو هغه اختیار نشته. دلته دا چې یا مسلمانېږي یا به جنګ ته تیارېږي. فإن تابوا، بس که توبه وایسته دوی، واقاموا الصلاة او پابندي کوله د منځه، وآتوا الزکا ورکوي زکات، فخلوا سبیلهم، نو پرېږدئ لاره د دوی. څه مطلب د پرېږدئ لاره د دوی؟ څه ورته بیا مه وایئ، ځکه چې مونځ کوي او زکات ورکوي او مسلمانان شو. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخونکی مهربانه دی. اوس دې سم کېدی شي چې دا 4 میاشتې ختمې شي او یو مشرک راشي او امن وغواړي، چېرې ماله لږ امن راکړئ، زه د اسلام په باره کې معلومات کول غواړم، ستاسو باره کې معلومات کول غواړم. الله یې امن وله ورکړه. وإن أحد من المشرکین استجارک، او که چېرې یو تن د مشرکانو نه امن وغواړي ستا نه. موږ د 4 میاشتو نه بعد ولې ووایي؟ اخو امن دی. بارک الله فیک. د عباس سوالونو جواب ډېر اساني، خو دا زیر دماغي غواړي. ولې د 4 میاشتې بعد موږ ووایو؟ نو 4 میاشتې خو هغوی ته امن دی، امن ورکولو ته ضرورت نشته. نو که چېرته دوی امن وغواړي، فأجره حتى يسمع كلام الله، نو امن ورکه هغه ته تر دې چې واوري خبرې د الله. که چېرته ایمان راوړي، نو ګوره قرآن دا د الله حقیقي خبرې دي، ځکه ورته کلام الله ویلي دي. ثم ابلغه مأمنه، بیا ورسوه هغه ځای د امن د هغه ته. دا زموږ دین دی، دا د دین ښایست دی. دغه کافر چې راغلی دی او تا ول امن ورکړی دی، چې موږ به درته څه نه وایو، الله وایي چې کله د ده کار وشو، دی به د ده خپل ځي ته واپس په امن و امان کې ورسوي. دومره ښایسته دین دی. خو چې دغه دین وپېژنې، هله به په ښایست باندې پوه شي، هله به ته د دې په هغه یقین به دې پې زیات شي، ایمان به دې ډېر شي. خو چې پېژنې نه، دا د کافر سره معامله ده، او زموږ د مسلمانانو سره کوي معاملې دي، توبې به وباسي. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، دا په دې وجه چې دوی داسې قوم دی چې نه پوهېږي. څه مطلب شو؟ بارک الله فیک. قمقلان دي، الله وی په امن و امان سره ورسوي، ځکه که څه نقصان ورته ورسېد نو بیا به تور په اسلام لګوي. پوه نه شوې ته؟ دویمه ده چې دوی له ټیم ورکوي، ځکه چې نه پوهېږي. نو که دا دین یې زده کړي او مسلمانان شي چېرته. اوس الله وجې بیانوي چې ولې د مشرکینو سره دا لوزونه ختمیږي او ولې دوی سره لوزونه نه پاتې کېږي. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، سرنګ به مشرکانو لره لوز په نزد د الله او په نزد د رسول الله. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر هغه کسان چې لوز ورسره کړی تاسو په خوا د مسجد حرام کې.
دا منځ کې خبر راغله یعنی مشرکانو نه چې د براءت ته اعلان شوی دی الله وایي دا هسې نه دی شوی دې کې سوچ وکړئ د دې خلکو سره به څنګه لوزونه پاتې شي او هغوی هغه نقصانات بیانېږي خو منځ کې الله دا خبر وکړه سوای د هغه خلکو نه چې هغوی د رسول وسلم سره معاهده کړې وه صلح کړې وه په کوم ځای کې د حرم په خوا کې د دې نه مراد چې دی هغه خاندان دی چې هغوی ته ویل کېږي بنو بکر ابن کنانه د صلح حدیبیې په موقع د حرم په خوا کې دوی د رسول وسلم سره معاهده کړې وه الله وایي هغه به ساتلی کېږي خو د هغې دپاره هم شرط ولګېدو فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم نو تر څو پورې چې کلک یې هغوی تاسو سره نو کلک اوسئ تاسو د هغوی سره که هغوی معاهده پوره کوله بیا به پوره کوئ که هغوی نه پوره کوله نو بیا هغه هم ترې راغلی دی ان الله يحب المتقین یقینا الله مینه کوي د تقوادارو سره تقوادار ولې یادوي ځکه چې هغوی د الله نه هېرېږي نو هغوی ګوري چې یو کس لوز پوره کوي دوی ورسره پوره کوي خبره مخکې روانه ده چې ولې اعلان د براءت کیف وان یظهروا علیکم څنګه به د دوی لوز لره اعتبار وان یظهروا علیکم او که زورور شو دوی په تاسو لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمه نو لحاظ نه ساتي په تاسو کې د خپلولۍ او نه د لوز الله وایي دا خو کمزوري دي خو که دوی د باندې زورور شو که نه نو دوی ګورې بیا دې ته به کې هم نه ګوري چې مسلمانانو کې زموږ خپلوان دي داسې دشمني تاسو سره کوي او نه دې ته ګوري چې زموږ لوزونه شوي دي ګورئ دې ته هم نه ګوري یردونکم بافواههم خوشحالۍ دوی تاسو په خولو خپلو وتأبى قلوبهم او انکار کوي زړونه د دوی خبره صرف کوم ځای پورې ده خلی پوری ده واکثرهم فاسقون او ډیر خلق د دوی نافرمانه دي بل بیماری اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا اغسطی دوی په بدل د آیتونو د الله کې پیسې لګي فصدوا عن سبیله نو منع کړل خلق د لارې د الله ده دنیا یې خرڅ کړه دین یې خرڅ کو دنیا یې واغسته او په دې طریقې سره ډېر خلک دوی د الله د لارې نه بند کړو انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دوی بد دی هغه عمل چې دوی یې کوي دا هغه وجې دي اسباب دي د براءت یا که څوک سوال وکړي چې د دوی د لوزونو له اعتبار ولې نشتي دا جوابونه وشو بیا الله وایي لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه انتظار نه کوي یا لحاظ نه ساتي دوی په باره د مؤمن کې د خپلولۍ او نه د لوز نو د انتظار ترجمه څنګه صحیح شوه انتظار هم کیدی شي یعنی دوی صبر نه کوي د مؤمن خپلولۍ ته نه ګوري او لوزونو ته نه ګوري که زورور شو واولئک هم المعتدون او دا خلک هم دوی د حد نه تېروتونکي دي فإن تابوا واقاموا الصلاة بس که توبه وایسته دوی او پابندي وکړه د مانځه هر ځای کې مونځ ذکر کېږي وآتوا الزکاة ورکو زکات زکات او مونځ قرآن او حدیث کې اکثر یو ځای راځي یو خو دواړه د اسلام په ارکانو کې دي بله دا چې دا یو بدني مال دی نو بدني عبادت دی نو دا بل مالي عبادت دی نو دواړه به کې که چېرته دوی توبه وایسته مونځ یې وکړو زکات یې ورکړو فاخوانکم فی الدین نورونه دي ستاسو په دین کې دوی هله زموږ رونه کېږي چې زکات ورکړي او مونځ کوي ارکان دي که الله د مشرکانو باره کې خبره کوي که دوی توبه وایسته او اسلام یې قبول کړو مونځ یې کوو ستاسو رونه دي دا چې ذات د مسلمانانو یو مونځ وکړي حدیث کې راځي چې څوک مونځ نه کوي داسې شو کافر شو
او بیا مزه دا کې چې د ماښام کې راپاسي روجې نیولې ده ماښام کې راپاسي روجې نیولې ده او په دغه ټیم کې هم د دې یو نشۍ یو طریقې د پاو ساعت دپاره 20 منټه دپاره به دې سپینه ټوپۍ په سر کړي دغه 20 منټو دپاره او بیا به ورسره تسبیح هم لاس کې ونیسي او بیا به ویره تی کله دا روجې لنډې نه بلکل پوه پې نه شو د ته به څه پوه شي سهار منظر بعد ویده شوی او اوس راپاسې 20 منټه پاتې دي پوه پې نه شو ته صحیح روجه ونیسئ تا ته پته ولګي اسلام چې منزل کم اهمیت ورکړی دی که نه نو حیران بشي ونفصل الآیات لقوم یعلمون او تفصیل سره بیانو موږ ایتونه دپاره د هغه قوم چې پوهېږي دا خبرې الله ښه په تفصیل سره بیانوي د پوه خلکو دپاره چې هغوی پې پوه شي وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ او مات او کمات کړل دوی قسمونه خپل وروستو د لوز د دوی نه یعنې لوزونه یې وکړو قسمونه یې وخوړو او بیا یې دغه لوزونه مات کړو بل دا وطعنوا فی دینکم او عیب یې لګو په دین ستاسو کې نو بیا د دوی هېڅ لحاظ نشته فقاتلوا ائمة الکفر نو جنگ وکئ د مشرانو د کفر سره ائمة الکفر ورته ولې ووي ځکه چې عیبونه لګوي په دین کې نو د دوی د دې عیبونو د لاسه نور خلک هم د دې دین نه لرې شو یاره وایي دین کې دا دي او دین کې دا دي او اسلام کې دا دي نو د هغې د لاسه نور خلک د اسلام نه منع شو دا د کفر امامان شو که انهم لا ایمان لهم یقینا دوی نشتی هیڅ قسمونه د دوی څه مطلب دی نشتی اعتبار نشتی انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون دې دپاره چې دوی منع شي په دې کار سره په دې طریقې سره په دې معاملې سره الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم ایا جنګ نه کوئ تاسو د داسې قوم سره چې مات کړي دي قسمونه خپل دا اوس الله مؤمنان را تیزوي د کافرانو سره په جهاد باندې تاسو د هغه خلکو سره جنګ نه کوئ چې لوزونه یې مات کړي وهموا باخراج الرسول او اراده کړې د په ویستو د رسول یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم یې ویستلی د مکې نه وهم بدؤوکم اول مره او هغوی شروع کړې د په تاسو باندې اول ځل کله بدر کې نه بدر کې جواب نو اوس مه ادا کېږي په بدر کې شروع کړی د جنګونو شروع او د بدر نه کړی نو چې دوی جنګ شروع کړی دی نو اوس یې وایي خوند څه کوي ځکه چې مؤمنان خو کومې قافلې له وتو د ابو سفیان خو جنګ له نه وتي جنګ له خو دوی رالو د مکې نه اتخشونهم ایا یریږئ تاسو د دوی نه مؤمنانو ته الله وایي ولې یریږئ تاسو فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين بس الله ډیر لایق دی چې ویریږئ تاسو د هغه نه که یئ تاسو ایمان لرونکي قاتلوهم جنګ وکئ د دوی سره فایدې څه دي يعذبهم الله بأيديكم عذاب ورکړي دوی ته الله په لاسونو ستاسو پر الله رب العزت په خپل هم د کافران تباه کولی شي او کن فیکون سره دا غرب کار کیږي دا الله ته ګرانه نه ده خو هغې کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا دی چې الله مؤمنانو ته به دې وایي چې امتحان دی ما او تا به صرف خوراکونه خو نه کوو که نه بعضو دا مطلب دی چې موږ به خوراکونه به کوو ودونه به او بچي به او مزدوري به او بس نه دویمه ده چې دې کې د کافرانو ذلت دی ښه چې د مؤمنانو په لاس ورته عذاب میلاو شي ویخزیهم او وبه شرموي هغوی لره وینصرکم علیهم او مرسته به وکړي ستاسو سره په مقابله د هغوی کې
یا زورور بکی تاسو پا غوی باندې ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی بکی سینې د قوم مؤمنانو ویذهب غیظ قلوبهم او بوبزی غصه د زړونو دا غوی د مؤمنانو په زړونو کې غصه پرته ده کنه ولې ورته غصه پرته ده کفر یې کړی دا خو دا هغوی ظلمونه کړي دي هغوی زیاتي کړي دي صحابه کرامو سره په مکي دور کې هغه سیرت وګورئ نو دا زړونه هله یخیږي چې کله دوی په خپل لاس راولګي او دا کافران نو زړونه به څه شي هغه به یخ شي ویتوب الله علی من یشاء او مهرباني کوي الله په چا چې وغواړي اوس که توفیق پکې ملاو شي چاته د توبې نو هغه خو د الله رب العزت بیا مهرباني دی چې په چا باندې کوي او ملاو شوی دی چې ډېرو خلکو ته والله علیم حکیم والله پوهه حکمتونو والا دی بل حکمت بیانیږي د جنگ او د جهاد چې دا خو به لازمي ولي ام حسبتم ان تترکوا ایا ګمان کوئ تاسو چې پرې به ښودی شئ دغه شان دغه شان څنګه نه بغیر د امتحان تاسو به پرېښودی شئ بغیر د امتحان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تر اوسه نه دي ښکاره کړي الله هغه کسان چې جهاد یې کړی دی ستاسو یعنې امتحانونه خو به راځي سختې به راځي چې الله راښکاره کړي مجاهدین په تاسو کې او هغه خلک ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نه دی نیولی سوا د الله نه او نه د رسول د هغه نه او نه د مؤمنانو نه رازدار دوست الله غواړي چې دغه مؤمنان راښکاره شي د اوچت مؤمنان چې هغوی د الله نه علاوه د رسول نه علاوه د مؤمنانو نه علاوه رازدار دوست نه نیسي د هغوی دوستي صرف د مؤمنانو سره د هغوی دوستي د الله سره د الله د رسول سره د دې خلکو پته د دې قسمه خلکو پته دا په داسې امتحانونو کې لګي که جهاد راغی او جهاد کې رابشي انشاءالله څو صحابه کرام به ته زه ذکر هم کړم که جهاد راغی ته جهاد کې د کافرانو سره او مخامخ پکې یو کس راغی چې هغه ستا خپل دی نو اوس دلته به پته لګي چې ته الله او د الله د رسول او د مؤمنانو نه علاوه دوستان نیسي که نه نیسي دا به دلته پته ولري والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ